خلیل جبران هم د نړۍ په هغه لیکوالانو، شاعرانو، مصنفانو او مصورانو کې دی چې بیخي ډیر شهرت لري. ویل کېږي چې د اصلي نوم جبران، د پلار نوم یې خلیل دی، خو کله چې دی په امریکا کې په یو سکول کې داخل کړل سوی و نو د نوم چپه لیکل سوی و، یعنی د پلار غیر رامخته کړی و، دی یې شاته کړی و، خلیل جبران یې لیکلی و. بیا نو هغه د چې کوم سندونو او کاغذانو په هغه کې دغه رنګه روان وي، نو ځکه دی په خلیل جبران باندې مشهوره سو. نو دا یاد لرئ چې د نوم جبران دی، د پلار نوم یې خلیل دی، مور یې کمله نومېدله. دا لبنانی سړی و، په لبنان کې زوکړی وی. د زوکړې تاریخ چې دی دا 6 جنوري ده 1883 کال. بشاري ورته وایي دا یو کوچنی ښار و، په دې کې ډېر عیسایان استوګن و. دی د هلته پیدا سوی و. د پلار چې و عیسایي پادري و، یعنې د عیسایانو ملا و، او په خپله داسې ژوند تېراوی چې ډېر هغه مزاج خراب و، طبیعت خراب و، او په خمار او په دغه باندې اخته و. نو ژوند یې ډېر سخت و. نو دغه ژوند چې د په خمار کې تېرولی، نو د کور چې څه پیسه و ګټه یې درلوده هغه یې ګرده بایللې وه، یو څه نور پاته سوي. نو ځای په ځای نوکریم کوله، چلاو چې و د ژوند غذا یې ډېر ګران و، ګزاره یې نه کېده. نو ویل کېږي چې د غربت له جوره د خلیل جبران لومړنۍ زده کړې چې دي هغه داسې په خوندوره توګه نه دي ترسره سوي. بس په کوچنیوالي یو پادري ته کښېنولی و، هغه انجیل ورته ویلی و، په ترجمه او تفسیر باندې بس دغه یې زده کړی و. د پلار دغه خمار دوی ته دا تاوان ورساوه چې د دوی څه جایداد و، څه پیسه یې وه، هغه ګرده پکې تللې وه. د سلطنت عثمانیه زمانه وه، دا سیمه په هغه تسلط کې وله. نو د په هغه زمانه کې یعنې د پلار د هلته بیا یو نوکري شروع کړې وه چې د یو دستې سپاه سالار په توګه یو فوجي ټاکل سوی و. سپاه سالار و، جنګجو سپاه سالار یې ورته ویلی. په 1891 کې خلک دونې ځینې خوابدي سو چې د ده خلاف ډېر سخت شکایتونه وسو. بس نو کله چې دا شکایتونه رالو، نو دی له عهدې څخه ګوښه کړل سو او د ده اعتصاب پیل سو. په اعتصاب کې د دونې غبن کړی و، دونې لاس وهلی و چې پیسې یې خوړلي وې، چې څه مال په لاس ورغلی هغه یې خوړلی و. نو په دغه جرم کې دغه خلیل چې و دا قید سو، یعنی د جبران پلار. د ده چې کورنۍ کم جایداد و دا د سرکار په حق کې ضبط سوی، او کورنۍ چې ده دا مجبورۍ ته اړه سوه. مور چې وه دغه زمانه کې دا فیصله وکړه چې دا ښار به وطن به پرېږدو، امریکې له به ځو. د دې یوه وجه دا وه چې د دغه مور کملي یو ورور هلته په امریکا کې استوګن وي، نو ښایي د هغه له جوره یې دغه فیصله کړې وي. نو 1894 کال چې رالی، 3.5 کاله پس د خلیل جبران پلار دا خلیل چې دی دا راخلاص سو، او بیا کورنۍ یا مور یې دا فیصله کړې وه چې زه نه پاتېږم، دلې یې څه راوګرځوله. نو دا ونه څو په 25 تاریخه د اکتوبر 1895 کې دا خلک چې دي نیویارک ته کډه سو، هجرت یې وکړي. هلته د بوسټن په جنوبي سیمه کې استوګن پاته سو. دا بوسټن سیمه داسې وه چې دلته بیا د جبران چې دی پلار راولاړ سو، جبران یې په یو سکول کې داخل کړي. نو په دا سکول کې چې د ده نوم ولیکل سو، نو دا خلیل جبران ولیکل سو. دا له دغه ځایه پیل سو. دغه غلط اندراج وسوی. بیا مور یې د هلته د کالیو د ګنډنې کار پیل کړي، کالي به یې ګنډل. نو اوله وار چې دی په سکول کې داخل سو، نو دی د لبنان عربي یې ویله، او هغه خلکو په داسې کلاس کې کښېناوه چې د انګریزي زده کول پکې لازمي و. نو ده د هلته انګریزي زده کړله، او بیا یې د فنون لطیفه په یو سکول کې هم داخله واخیسته. دا د فنون لطیفه کار یې هم د هلته زده کړه کوله. نو په دغو شپو کې د ده استاد چې و، د ده صلاحیتونه چې ولیدل، نو فرید هالنډي یو مصور و په هغه زمانه کې. نو دغه استاد دغه جبران خلیل چې دی وراوستی، ورته کښېناوه چې په دې چوري کې هم دا کمال سته. نو د دغه ښه روزنه وکړه. دغه د خلیل جبران روزنه د دغه ډې په لاس باندې وسوه. دغه د صلاحیتونه او د مصورۍ کار نور را پر مخ په 1898 کې ویل کېږي چې د یو کتاب پر مخپاڼه باندې د جبران خلیل لومړی لاس جوړ کړی تصویر یا مصوري چې ده، هغه نمونه چې ده دا پر د مخ پاڼه باندې چاپ سوه راغه. نو دی لږ په خوشحاله سو. د مور او د پلار دا کوشش وی چې دی خپل مذهبي او خپل ثقافتي اقدار هیر نه کړي، هغه لبناني مسیحي اقدار څخه ونه وځي.
نو 15 کلن یې بیرته دورې د لبنان په خوا واستاوی. دورې چې دی هلته یو مدرسه وله مارونات یې ورته ویلي، په دې کې داخل کړي، په دغه کې یې زده کړي وکړي، دغه د خپل روحانیت او مسیحیت د تبلیغ دغه کار یې زده کړي. د هلته بیا په بیروت کې یوه ادبي رساله وه د یو بل ملګري په مرسته باندې چې هلته دوی زده کړه کوله، په ګډه باندې دا رساله راویسته. نو په هغه زمانه کې د شهرت ډېر زیات سو، لیک یې کاوی، دته به دا د لوستونکو د کالج شاعر ویلی. نو دغه د حیثیت هلته رالوړ کړي، دا مذهبي زده کړي دا د رواني کړي وې. دغه رنګه د حیثیت د یو مذهبي یا د تصوف له لارې ډېر ومنل سو، ډېر رالوړ سو. په 1902 کې دی بیا بیرته بوسټن ته ولاړی دورې. کله چې دوی دورې ورلی نو ورور، یوه خور او مور دا بس په کال 2 کې دننه له بېلابېلو ناجوړۍ څخه مړه سو. دی یوه خور ته پاته سو، ماریانه نومېده، هغې د روزنه پیل کړه. دا خور چې وه دغه هم د کالوی ګنډل چې و دا کول درځیتوب یې کاوی. دغه حیثیت چې دی دا د ده منل سوی دی. د خپل کار دغه رنګ روان ساتلی و. په 1904 کې په ډي سټوډیو کې هلته په بوسټن کې اول وار د خپلې هغه فنپارې کښېښوې د نمایش دپاره، دا خلکو ته د ښکاره کولو دپاره چې ویې ګوري. نو په دغه موقع باندې له الیزبت هاسکل نومې نجلۍ سره د ده لیده کاته وسو چې بیا تر مرګه پورې د ده یارانه ورسره وه او په دې ښځه باندې بیا د ده نوم هم بد سوی و. نو غرض ده تر مرګه پورې دغه تعلق روان ورسره ساتلی و. د مینې غه د ده د لومړني دور لیکنې چې دي دا که تاسو وګورئ دا په عربي ژبه دي. بیا له 1918 پس د انګریزي ژبې لیکل پیل کړل. نو په انګریزي کې به د چې کوم کار کاوی هلته به د ملګرو او دوستانو په هغه سیمه کې دا د لبنان او د شام خلک ډېر استوګن وو. نو دوی په کسته په دا بوسټن کې پاته سوي هم په دا و. نو دته به مهاجر شاعر ویلی، مهاجر مصنف به ویلی، مهاجر مصور به ویلی. دغه د حیثیت چې دی په یارانو کې جوړ کړی و. په 1918 کې چې د انګریزي لیک پیل کیږي نو د میډ مین نومي کتاب دی چاپوي. شنی کتاب وي خو ښه شهرت یې ور په برخه کړی و. اصل کې د شهرت په 1923 کې د پراپټ نومي کتاب زله خور کړی و، د نوم یې په غټ کړی و. ویل کېږي چې په دې کتاب کې 25 داسې لیکنې چاپ سوي دي د ده چې د ده حیثیت رابرسېره کوي، ډېرې مشهوره کوي. تر 19شپېته پورې دا کتاب دولې نه وی خرڅوی، خو وروسته دا کتاب ډېر مشهوره سو. په اول سر کې پر دغه کتاب باندې بیخي ډېر تنقید وسو، ډېر تر نقد او نظر لاندې رالی. خو د شهرت هیڅ یوه خوا چې د تم نه سوه، دا نور هم مشهوره سو، نور هم زیات سوی، ډېر بیخي زیات. په 20مه پیړۍ کې ویل کېږي چې په امریکا کې تر ټولو زیات خرڅوو کتابونو کې یو دغه د پراپټ کتاب د خلیل جبران غه هم دی چې ده به په خپله ویلی چې زه لیک کوم نو زه پوره لیک نسم کولی، زما نیم لیک چې دی هغه بې معنا وي او دا نیم لیک چې دی دا واړم چې تاسو ته در ورسېږي او څه کار وکړي. بیا چې تاسو ته نیم در ورسېدی یا د ده خبرې هغه تصوف یا صوفیانه ذهن چې لري په هغه کې د بیا هغه هم نیمه سي، څلورمه برخه دې اثر وکړي. دا درې برخې د زما د لیک غمړي سي، خو که د یو څلورمه برخې اثر وکړي دا ډېره معنا لري. د ده زیاتې لیکنې چې دي دا د مسیحیت په اړه دي. د ده حیثیت چې سړی ځینې لیکوالان وایي دونې دغه دی زور دی چې کله کله سړی چې د ده لیک وایي په دا نه پوهېږي چې دا مسلمان تصوف والا دی او که د عیسایي تصوف والا دی. یعنی دومره زورې خبرې کړي دي چې دا د مذهبیت غلبه نه پکې ښکاري، بس د دنیا او مافیها څخه بیزاري، د دنیا او حقیقت ښکاره کول او په دې کې هغه روحاني یو څرک لیدل او بیا غږېدل. نو دغه روحاني مینه چې ده دا د ده په لیکونو کې د ښکاره ولاړه ده. د ده شعرونه چې سړی وګوري په هغه کې هم دا روحاني اصطلاحات دومره ډېر استعمال کړي دي چې سړی ما در ټول دا نسي محسوسولی چې دا دی څوک. نو دی چې کله په سیاسي حواله سړی لږ وشني نو ویل کېږي چې د په شام کې د عربي ژبې رایج کول غوښتل. دا مطالبه اوله وارده کړې وه چې دا د قومي ژبه سي او په عربي باندې د زده کړې وسي په هغه زمانه کې. او دغه رنګه د ده یوه بله مطالبه هم ډېره د ده په نامه پورې مشهوره ده. ده غوښتل چې د شام او شاوخوا سیمې چې دي غرض دا د خپله لبنان سیمه هم د سلطنت عثمانیه تر تسلط لاندې وه. نو اوله وار ده په هغه زمانه کې چې کله لومړی لوی جنګ ختم سو نو دا ناره خوره کړه
چې موږ د له دغه سیمې د سلطنت عثمانیه له تسلط څخه خلاص شي، خپل ځان ته د یو حیثیت ولري، نو دا د مشهوره سوي. په دغه زمانه کې بیا د یو پیټي د نیشن یو مشهوره نظم هم لیکلی و، ډېر مشهوره سوی و. بیا د یو مشهوره ناول د بروکن وینګز، دا هم دته ډېر شهرت ور په برخه کړی و، د لیکلی په هغه زمانه کې. کله چې دی ناجوړه سو، بیخي لږ عمر یې تېر کړی دی، 48 کاله، 48 کلن عمر کې دی ناجوړه سو. نو د وصیت کړی و چې ما به په خپله سیمه کې هلته په لبنان کې ټواستی، دی د هلته ناجوړه وی په نیویارک کې. نو وصیت یې دغه کړی و، ځیګر یې خراب سوی و، هغه ټي بي مرض ولوېدلی و. دا د دوی د کورنۍ ناجوړي وه په ګردو کې را روانه وه، ځکه چې ورور او خور یې هم له دغه ناجوړۍ مړه سوي وو. نو دی د 10 اپریل و د 1901 چې وفات سوی د هلته 48 کاله عمر یې درلودی. ځینې وایي چې د ځیګر کینسر یې درلودی. نو له دغه ناجوړۍ چې دی مړ سو، دا کال د هلته پټو کال پس چې دی بیا دی لبنان ته راړی، دورې خاورو ته وسپارلی، هلته یو ښه ښایسته ځای ورته جوړ کړی دی. نو د پر مزار باندې ځینې خبرې لیکلي دي. هغه یو کتبه یې د هغه داسې ده، وایي تاسو ما ته وګورئ، زه ژوندی یم، زه په تاسو کې یم، او تاسو لږ سترګې بندې کوئ یا پټې کوئ، شاوخوا وګورئ، زه بلکل په تاسو کې ولاړ یم، زه مړ نه یم، زه ژوندی یم. نو هغه خیالي دنیا، هغه د شاعر خبرې دي، دا د ده پر کتبه باندې هم لیکل سوي دي. دا سړی دونې لوی سړی دی چې په 1901 کې د ده په نامه باندې په لبنان کې یو ډاک چې دی د ډاک ټکټ دا جاري سوی و، راوتلی و. دغه رنګه د جبران میوزیم چې دا د ده دی چیرې پټ دی، دلته جبران میوزیم هم جوړ دی په لبنان کې. په بیروت کې د باغ جبران په نامه یو پوره باغ دی چې د ده نامه ته جوړ دی. په کینیډا کې په 20 تاریخ د سپتمبر په 2008 کال کې د ده 125 کلیزه لمنځل کېدله. نو په دغه ورځ باندې پوره یو سړک چې دی په کینیډا کې د ده په نامه وګرځول سو. په امریکا کې په واشنګټن ډي سي کې د ده په نامه یو باغ سته. دغه رنګه په بوسټن کې هم د ده په نامه باندې یو مجسمه ولاړه ده. او په نیویارک کې جبران خلیل انټرنیشنل سکول د ده په نامه دی. دغه رنګه په رومانیه کې یو پارک دی چې د ده په نامه باندې جوړ کړل سوی دی. په برازیل کې چې دی عرب میموریل بلډینګ ورته وایي، د ده په نامه یو مجسمه پکې ولاړه ده. غرض دا دی چې دا خلک دا دونې غټ شخصیت جوړ سو، دونې مشهوره سو. ما در ټول دی مړ او په 1 کې سو، شهرت یې له 1960 څخه په دا کتاب څخه خور سو. خو دا خلکو دا د ده حیثیت دونې راپورته کوي چې د ده هغه نوم یې دی هغه ختمېدو ته نه کوي اله. دا و موږ ته هم یو سبق دی که موږ پښتنو کې یو داسې غټ خلک تېر سوي دي، نو چیرې دي زموږ دا لوی خلکو په نامه باندې د هغو مجسمې زموږ په ښارونو کې. ګر سره هر چا چې د دې سیمې دپاره یو نوم ګټلی پښتانه، موږ هغه کله نازول. د نړۍ خلک چې دي خپل شخصیت داسې نازوي لکه دا خلیل جبران چې یې نازولی.